السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. نن درته په عکس باندې د نوم لیکلو طریقه ښیم چې څنګه په عکس باندې یو نوم ولیکو، هغه هم په ډېر ښکلي ډیزاین سره. نو د دغې لپاره د دغه دوه اپلیکیشنو ضرورت دی چې دا تاسې باید په خپل موبایل کې ولرئ، یو پکسل لب او بل PSCC. نو دغه دوه اپلیکیشن پکسل لب خو په پلی سټور کې موجود دی، له هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. خو PSCC دغه پروګرام بیا په پلی سټور کې نشته، تاسو کولی شئ دا له ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. نو راځم په دې کې زه تاسو ته د په عکس باندې د نوم جوړولو طریقه ښیم. تاسو اول به راشئ پکسل لب به راخلاص کړئ. نو چې کله مو پکسل لب راخلاص کړئ نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. د دې وروسته به راشئ په فرام ګالري باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې کله مو چې په دې کلیک وکړئ نو بیا به تاسو د خپل ګالري څخه یعنې موبایل څخه یو عکس راواخلئ. هر عکس باندې چې غواړئ تاسو نوم ولیکئ، خپل عکس وي یا هم د بل چا، نو هغه به راواخلئ. بیا به له هغې وروسته به دغه یا سلامه باندې کلیک وکړئ. نو دغه عکس به په دغه ځای کې راشي. بیا تاسو دغه ټکس وینئ، نیو ټکس. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته په دې کې په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ او په دغه ځای کې به په دې کې هر یو نوم چې تاسو غواړئ هغه به ولیکئ. زه اوس مطلب دغه نوم لیکم، اوکې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دا غواړئ چې څومره اندازه دا غټ کړئ، نو دې ته به دغه ځای کې سایز ورکړئ. هر څومره چې غواړئ تاسو دا غټ جوړ کړئ نو هغه به ورکړئ. بیا به په دغه یا سلامان باندې کلیک وکړئ. بیا به دې ته فونټ ورکړئ. تاسو به خپل فونټونه هم په پکسل لب کې موجود دي، خو ځینې فونټونه بیا خلکو ته ډاونلوډ کوي، تاسو شاید ډاونلوډ کړي وي، نو هغه به هم راواخلئ. نو فونټ به انتخاب کړئ، بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا انتخاب کړل دا به داسې برابر کړئ چې په منځ یعنې په هر اندازه تاسو غواړئ جوړ کړئ، نو په هغه اندازه به ورته دا پرېږدئ. بیا به له دې فونټ څخه کاپي واخلئ. که چېرته تاسو دغه نور فونټونه هم د ځان سره لرئ نو له دغه فونټ څخه به کاپي واخلئ او بیا به راشئ دې ته به فونټ بدل کړئ. دغه یو فونټ که چېرته تاسو سره موجود وي او که نه تاسو یې له ګوګل څخه را ډاونلوډ کولی شئ. دغه فونټ که چېرته تاسو سره موجود وي او که نه وي نو تاسو یې له ګوګل څخه هم را ډاونلوډ کولی شئ. نو په دغه به ورته انتخاب کړئ. بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. دا به د نوم اندازه برابر کړئ. هر څومره چې تاسو غواړئ دا به برابر کړئ. داسې به یې راولئ په د خپلې خوښې په اندازه باندې. له هغې وروسته په یس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا برابر کړئ نو بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای چې کله کلیک وکړئ بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو دغه شاته عکس ترې ختم شي. نو یوازې دې ځای کې به نوم پاتې شي. نو بیا به راشئ په سیف باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو په خپل موبایل کې سیف کړئ. په سیف ایمیج باندې به کلیک کړئ. په دې کې به الټرا انتخاب کړئ تر څو دغه کوالټي خرابه نه شي. بیا به سیف ټو ګالري په دې باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به راشئ تاسو PSCC دغه پروګرام به خلاص کړئ. کله مو چې دا خلاص کړئ د دې شکل به دغه شانتې وي. نو تاسو به په فوټو لیبرټي باندې به کلیک وکړئ. دلته به هغه عکس تاسو راواخلئ په کوم عکس باندې چې تاسو غواړئ نوم جوړ کړئ. نو په ایډ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسو په دغه پلس نشان چې کوم وینئ د جمع نشان په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به په دغه اولني فوټو لایر باندې به کلیک وکړئ. په دې چې به کله کلیک وکړئ نو بیا به راشئ په دغه اولني باندې به کلیک وکړئ. فوټو لیبراري باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو راشئ پکسل لب فولډر به پیدا کړئ. په دغه ځای کې تاسو به په هغه کې هغه نوم ثبت کړی وي نو هغه به راواخلئ. بیا په ایډ باندې کلیک وکړئ. نو دا به په دې ځای کې راشي. نو بیا به دغه د یس علامه بیا ووهئ تاسو. نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او بیا به په پلس نشان باندې کلیک وکړئ. نو بیا به په دغه ډوپلیکیټ لایر باندې به کلیک وکړئ. یعنې د دې څخه به تاسو دوه کاپیانې واخلئ. کله مو چې دا واخیستل نو بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به همدغه اولني لایر باندې کلیک وکړئ. یعنې په همدغه ځای کې به تاسو دا لایر فعال پرېږدئ. نو دا چې مو کله پرېښوستو نو بیا به راشئ په دغه FX باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړئ نو بیا به راشئ په دغه لایټینګ باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. تاسو په دغه ځای کې دغه
سرکل تاسو وینئ دا به د دې څخه لرې کړئ، داسې به یې بار وباسئ. بیا به په یس باندې کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسې په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړل نو بیا به راشئ په دغه نارمل دغه باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای چې تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دې کې تاسو سکرین انتخاب کړئ، یعنې دغه یو به پکې ووهئ. کله چې دا ووهو نو بیا به دا پرېږدئ. نو له دې وروسته به تاسو راشئ دغه دوهم لایق ته به راکوشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسو په افیکس باندې به کلیک وکړئ. له دې وروسته به راشئ په دغه ډراپ شډو باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. نو بیا به تاسو د دې دغه انګل چې کوم یو دی دا به تاسو 145 وخېژوئ. یعنې هر څومره تاسو غواړئ برابر کړئ نو په هغې باندې به کلیک وکړئ. نو څومره چې خوښه وه نو تاسو د خپلې خوښې اندازه به برابر کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو 15 کړئ، بیا به یس کړئ. بیا به په دغه باندې کلیک وکړئ. دا به هم تاسو 15 کړئ، بیا به یس کړئ. نو دا چې موږ کله 15 برابر کړل نو بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او بیا به په دغه نشان باندې کلیک وکړئ. نو دا به کوئ ملټیپلای. نو دې کې به تاسو بیا ملټیپلای انتخاب کړئ. دغه یو ملټیپلای به انتخاب کړئ. نو بیا به تاسو راکوشئ دغه آخري لایر ته، یعنې دریم نمبر لایر ته. دې ته چې کله راکوشئ نو بیا به تاسو راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړئ نو بیا به راشئ تاسو سلیکټ پکسل باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړئ نو ستاسو دغه نوم به ټول سلیکټ شي. نو له دې وروسته به راشئ تاسو په دغه برش باندې به کلیک وکړئ، یعنې دغه ټول تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به په دې کې دغه دوهم نمبر تاسو انتخاب کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو په دغه کلر باندې کلیک وکړئ. په کلر چې مو کله کلیک وکړل نو بیا به دې کې تاسو هر رقم کلر چې غواړئ انتخاب کړئ، یعنې دغه نوم بیل حرف ته که غواړئ تاسو کلر ورکړئ، یا هم په هره طریقه چې تاسو غواړئ دې ته کلر ورکړئ نو هغه کلر به دې کې انتخابوئ او بیا به دغه حرف ته ورکوئ. زه اوس دغه حرفونو ته رنګارنګ کلر ورکوم. نو د خپل خوښې رنګ به ورکوئ دغه کې. کله چې دلته کلر ورکړل نو بیا به راشئ دغه پاس دل نښان چې کوم یو تاسې وینئ نو دې ته به هم تاسو د خپلې خوښې کلر یعنې رنګونه ورکړئ. نو کله چې تاسو دغه رنګ خپل د خوښې انتخاب کړل کلر نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ډي سلیکټ کړئ. نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په ډي سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو له دې وروسته به تاسو راشئ په دغه افیکس باندې به بیا کلیک وکړئ. له هغې وروسته په بیول باندې کلیک وکړئ، یعنې په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو تاسې به د دې بلر چې کوم یو دی دا به 45 کوئ. بیا به په یس علامه باندې کلیک وکړئ او دغه کلر چې تاسو کوم یو ګورئ دغه کلر به تاسو په دې کې تور انتخاب کړئ، یعنې تور کلر به ورکړئ. او له دې څخه وروسته به دغه ډسټنس چې تاسو ګورئ نو دا به ورته 15 کړئ. بیا په یس باندې کلیک وکړئ. نو کله چې یس باندې کلیک وکړل نو بیا به راشئ په دغه ډن باندې، یعنې په دغه یس علامه باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ افیکس باندې به کلیک وکړئ. بیا په بیول باندې کلیک وکړئ. بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. بیا دغه طریقه به تاسو 7 ځلې 8 ځلې، یعنې هر څومره چې تاسو غوښتله هغومره به وکړئ، یعنې څومره چې ډېر وکړئ هغومره به دغه نوم ډیزاین ښه پیدا کړئ. یعنې 8 دفعې 10 دفعې
یا هم اووه دفعې تاسو چې هر څومره غواړئ هغومره به وکئ او بیا به یعنې تاسو چې هر څومره غواړئ دې ته بیول ورکړئ نو هغومره به دغه ډیزاین ښه ښکاري، یعنې دغه طلایي به ښکاري. تاسو اوس ګورئ زه دا زوم کوم نو دغه تاسو دغه زیړ نشان یا هم دغه آبي نشان، سور نشان دې کې تاسو دغه کتلی شئ نو دا به دومره ښکلی بیا ښکاري چې هر څومره تاسو د خپلې خوښې اندازه ورکوئ. بیول چې مو کله ورکړل نو بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ په نو تاسو به راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، بیا په نارمل باندې کلیک وکړئ نو بیا به په دې کې تاسو لایټ په دغه په دې باندې چې کله مو کلیک وکړل نو تاسو اوس کتلی شئ چې دغه نوم څومره ښایسته ښکاري. د کمیس رنګ په شانتې رنګ د دې پاتې شو او لږ څه نور ډیزاین پکې هم پاتې شو. نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او په دې کې به بیا سلیکټ پکسل یعنې په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دغه نوم به ټول سلیکټ شي. نو بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو نو بیا به راشئ په دغه بیا به راشئ په سټلیشن باندې نو بیا به راشئ دغه به تر 100 پورې ورسوئ، یعنې د څو دغه نوم خپله سټروک واخلي. نو بیا به په ډن باندې کلیک وکړئ نو بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، بیا به سټلیشن انتخاب کړئ، بیا به دا انسټال کړئ نو بیا به په یس باندې کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ ډي سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به بیرته د سلیکټ څخه ووځي. نو له دې وروسته به تاسو راشئ بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا په دې کې تاسو دغه اولنی لیر انتخاب کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به راشئ بیا په افیکس باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا په دغه ګلو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ګلو باندې کلیک وکړ نو بیا به راشئ په دغه کلر باندې به کلیک وکړئ او دغه کلر به تاسو سپین ورکړئ، یعنې سپین کلر به په دې کې انتخاب کړئ. او دغه بلر چې کوم یو دی دا به تاسو 0.6 کړئ او بیا به په ډن باندې کلیک وکړئ. نو دا په ډن باندې کلیک وکړئ نو بیا به راشئ افیکس باندې بیا په ګلو باندې کلیک وکړئ نو بیا به دا بیا ډن کړئ، یعنې دوباره به هم نو دوباره به هم ورته ګلو ورکړئ. نو دغه تاسو کتلی شئ چې زمونږ په عکس باندې نوم بالکل په ښه شکل سره جوړ شو. نو دغه ډېره ښکلې طریقه ده او په دې پسې زیاتره دوستان کوشش کوي چې موږ څنګه دغه شانې په عکس باندې داسې ښکلی نوم ولیکو. نو دغه یوه طریقه انشاءالله په دې نورې ویډیوګانې هم جوړوم، تاسو ته د دې په اړه پوره معلومات درکوم. بیا هم که دغه اپلیکیشن چا پیدا نه کړل یا هم په فونټونو کې کوم مشکل ورته نو هغه بیا کمنټ وکړئ او په واتساپ ګروپ کې هم هلته له ما څخه غوښتنه کولی شئ. انشاءالله زه به تاسو ته د دې فونټونه او دغه اپلیکیشن په واتساپ کې هم پرېږدم. تر بلې ویډیو د الله په امان.